سلامونه او نیکې لیمه زه معزز سباون تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن یو څه پر مختلف موضوعاتو باندې لکه د بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت پر موضوع باندې د پاکستان او د افغانستان یا د په بله معنا د پاکستان او د طالبانو تر مابینځ کوم اړیکې دي د هغوی پر اړه باندې خبرې کوو او له دې ما سره د افغان مهاجرینو په هکله باندې افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دي او هغوی ته په وار وار باندې اخطارونه ورکول کېږي یا دمکیانې ورکول کېږي چې دوی د ووځي او تر یو دېرشم کوم مارچ چې دی هغه اخري تاریخ ورکړل سوی دی. دوی تر هغه مخته ووځي که نه د دوی پر حق پر خلاف باندې به پرېکړې کېږي یا دوی به په زور ایستل کېږي. کوم حالات چې دي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یقینا موږ تاسو ته درکوو او که چیرې تاسو دا زموږ کوم چینل چې دی هغه ګورئ نو وختاً فوختاً کوم نوي کوم ډیولپمنټس راځي یا نوي کوم حالات راځي هغه ډېر خراب دي. په دې کې زیاتره کوم کسر مو بللی سوی یا کوم وجه چې د هغه هم یقینا د پاکستان کوم حکومت چې دی د هغوی پرېکړې دي چې په وختونو راهیسې چې د دوی کوم پرېکړې دي هغه د یو چا په ګټه کوي او د بیا به د سلو کم کسانو چې د هغوی په تاوان تمامې سوي دي هغه که د بلوڅو معامله سي که هغه د طالبانو یا د پاکستان معامله سي او دغه کم حالات چې دي هغه خوندور نه ښکاري هغه که سیاسي حالات دي د پاکستان خپل دننه کم حالات چې دي هغه همیش دلته مسلې وي یا دوی په خپل مابین سره دغه وي هغه که سکیورټي یا امنیتي کم حالات چې وي هغه زیات خوندور نه دي. په هغوی کې د کم د سکیورټي کم سچویشن چې دی په خاصه توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هغه ورځ تر بلې په خرابېدو دی او پاکستاني کم حکومت چې دی هغه په دې کې په مکمله توګه ناکامه سوی دی چې کم د وسلوالو دوی مخنیوی وکړي او له مخنیوي ماسیوی دوی هغه پرېکړې کوي چې هغوی پر روان وخت کې دا کومه ستونزه چې ده د ختمېدو په بجای دا نوره پسې زیاتېدي. د مثال په توګه اوس بیا داسې خبرونه دي چې کوم پاکستاني کم حکومت چې دی هغه غواړي چې کوم ګوندونه دي هغه که په اپوزیسن کې دي که د حکومت کم ګوندونه دي هغه سره یو ځای سي او یو پوځي اپریشن کوم لاره چې د هغه هواره سي او بیا یو وارې پوځي اپریشنونه پیل سي. پوځي اپریشنونه په خیبر پښتونخوا کې او که په بلوچستان کې که موږ وګورو په بلوچستان کې خو روان دي په مجموعي توګه باندې هره ورځ پر د خلکو پر کورونو باندې چاپې وهل کېږي دغه رقم د وسلوالو کوم د وسلوالو او د پوځي کوم کسان دي د هغوی تر مابین نښتې رامنځته کېږي او داسې نه داسې وسلوال پکې وژل کېږي. بل لوري ته پاکستاني کوم پوځیان چې دي هغه هم پکې وژل کېږي او ورځ تر بلې دا کوم پوځي کوم اپریشنونه چې دي یا کوم عملیات چې دي هغه موږ وینو خو فعلا اوس دوی دې ته لاره هواروي چې یو وارې بیا په غټ یا په مجموعي توګه باندې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې په غټ لیول باندې پوځي اپریشنونه رامنځته سي او د دې ته بیا لاره څوک هواروي لاره هغه کسان چې د حکومتي یا هغه کسانو راوستلي دي چې په حکومت کې د هغوی سیاستمداران نسو ورته ویلی کسانو په خپله نه دي ټاکلي یا د په یوه معنا عام ولس نه دي ټاکلي هغه په زور راوستل سوي دي هغوی په درواغو راوستل سوي دي هغوی په چلول راوستل سوي دي هغوی په د زورورو کم کسان دي د هغوی کسان دي هغوی راوستلي دي او د هغوی په حق کې بیا فیصلې هېڅکله دا رقم فیصلې چې کېږي نو بیا د دې رقم کسانو څخه لا کار اخیستل کېږي او هغوی په کار راوستل کېږي. د مثال په توګه د په بلوچستان کې موږ ګورو کوم الیکشن یا کوم انتخابات چې هغه ماضي په نامه باندې وي هغه کسان مخې ته راځي کوم چې له پوځي ادارو څخه یا له سکیورټي ادارو څخه ښه تعلق لري هغوی که پنځم نمبر وي په انتخاباتو کې هغه بیا مخې ته راسي او هغوی یې ګټي او هغوی بیا واک اختیار د هغوی ته پور رسي او کم کسان چې د ولس د زور له لارې یا د ولس په وټو باندې
د راتګ کوشش کوي یا په هڅه کې دي هغه همیش شاته پاتې وي او بیا نتیجه یې هم دغه رقم راوځي. کم حالات چې دي هغه کم پرېکړې چې کي دوی بیا د دغه خلکو په ذریعه باندې بیا پرېکړې کوي او بیا بیرته بیا هغه کم حالات چې دي یا کم د بلوچستان کم حالات چې دي هغه بیرته بیا د وسلوالو لوري ته ځي او عام کم کسان چې دي هغوی ته بل لاره نه ور پیدا کیږي او هغوی بیا مجبورا د دې رقم کسانو یا د بلوچ بېلتون غوښتونکي چې دي د هغوی که لاسنیوی نه کوي کم سے کم د په زړه کې یو رقم همدردي ورته پیدا کیږي د هغوی مخالفت هم نه کوي. نو دا یو غټ پروسس دی او په دې کې د بلوچستان کم حکومت چې دی هغه یا کم قومي کم ګوندونه چې دي په بله معنا باندې د هغوی هېڅ قصور نشته پکې. اکثره کم الزامات یا تورونه لګول کېږي چې دوی خلکو ته سهولتونه نه دي ورکړي، دوی خلکو ته کار نه دی کړی. کار خو به هغه وخت کېږي چې کله د دوی یو څه واک و اختیار وي. دلته کم کسان چې راځي د هغوی هېڅ واک و اختیار نشته، هغه څوک راولي او دوی بیا خرچه ورباندې کړې ده. دلته چې کم کسان دي کم چې په الیکشن کې راغلي دي هغوی 80 لکه اتیا کروړه 80 کروړه خرچه ورباندې کړې ده. هغوی په دې سیټ یې اخیستی دي، ټاکنې اخیستې دي یو رقم. نو کله چې دی خو لازمي خبره ده، دی خو د ولس غم نه دی راخستی یا د ثواب لپاره خو نه دی راغلی، دی خو د خپل تجارت لپاره راغلی دی. دی چې کله کامیاب شي 80 کروړه خرڅ کړي 80 کروړه خرڅ کړي نو دی به 80 کروړه یا 80 کروړه خپل سر پوره کوي. 80 کروړه به د روان الیکشن یا انتخاباتو یا ټاکنو لپاره ږدي. دغه رقم دی به 80 کروړه ګټه کوي. نو کم فنډونه چې دي هغه هم په هغې کې ختمېږي او کم فنډونه چې دي یا بل کم د بلوچستان ته خوا هسې هم د وفاق یا د مرکزي حکومت له لوري هغه حق نه ورکول کېږي. د مثال په توګه که په رکوډیک سي، که مثال په توګه سیندک سي، د مثال په توګه که ګیس سي یا بل دغسې نور کم د دې ځای کم سی پیک سي یا داسې غټې کم پروژې چې دي په هغوی کې ګټه وټوخې ټول وفاق وړي. نو کله چې داسې یو 1% 2% 5% 60% هغه پاتېږي هغه بیا همدغه کسان وړي او خپل کم تجارت چې د هغوی کې استعمالوي او تر یو حده پورې دا موږ هم ګرم نه سوی بللی چې هغو د هغومره روپۍ پور کړي دي هغه به لازمي خبره ده خپل کم تجارت چې د هغه به پر مخ وړي، خپل کم سر چې ده هغه به پوره کوي. د بلوچستان د پاکستان او د طالبانو کوم خبره چې مو وکړه کله چې دا حملې وسي په بلوچستان کې یا خیبر پښتونخوا کې هغه که ټي ټي پي وکړي که بلوچ بېلتون غوښتونکي کوي نو بیا پر افغانستان باندې الزامونه په وار وار لګي. هغه که د جمهوریت وخت او که اوس د طالبانو وخت په وار وار باندې الزامونه ورباندې لګي او داسې د پاکستاني کم چارواکي چې د هغوی په وار وار وایي داسې نه داسې یو وارې وویل او دا کیسه پاتې شوه. د ټرین کم حمله چې وسوه په هغوی کې هم پاکستاني چارواکو دا ویلي وو. هغه که د فوج کم ویاند اداره چې د اسپیار هغوی هم دا تور پورې کړی او له دې ماسیوی کم حکومتي کم کسان چې دي سیاستمداران چې دي هغوی هم هغه د فوج خبره پر مخ وړي ولې کړې ده د فوج یې وکړي بیا خو دوی په سرسترګو هغه خبره پر مخ وړي نو هغه بیا دوی ته د قرآن ټکی دی. نو دوی هم دا خبره کوي چې هغه کم پوستوال چې دي هغه تیاری چې دی هغه له افغانستان کې سوې وه او که څه هم به دې کې کم کسان چې دی په افغانستان کې ناست دي خو معاونت چې هغه د هندوستان له لوري څخه هم وایي. یعنې د افغانستان کم خاوره چې د هغه اوس هم د پاکستان خلاف استعمالي د دوی په وینا باندې چې دا کم تعلق چې د پاکستان او د طالبانو تر مابین هغه زیات خوندور نه معلومیږي. هغه که د ډیورنډ لاین سي، که د تورخم واقع سي، که د بنو واقع سي، که د خیبر پښتونخوا په مجموعي توګه چې کوم ټي ټي پي هلته زیات فعاله ده اوس بیا د پسرلي کم عملیات چې دي هغه اعلان کړی دی او موږ ولیدل چې 2 ورځې وړاندې 48 ساعتونو کې د ټي ټي پي له لوري نور بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو له لوري شاوخوا 57
حملې په 2 شواروزو کې وسوې. هغوی کې غټ عملیات هم ول د نوشکې پر رقم چې بدلو سپیلتون غوښتونکي وسلوال وایي چې 90 کسان پکې ووژل دي او بل لوري ته بیا داسې حملې هم وي چې پر یو پوسته باندې به ټکان وکړل او ولاړل به. نو دا کوم حملې چې 50 په 2 شواروزو کې یقینا ډېر غټې حملې دي یا ډېر زیاتې حملې دي. نو کوم حالات چې دي هغه خوندور نه دي او د طالبانو او د پاکستاني حکومت تر مابین کوم حالات چې دي هغه سازګار نه دي او د احتجاج هم کړی دی. اسلام آباد کې د افغانستان کوم سفارت چې دی هغوی ته احتجاج هم ریکارډ کړی وی او له دې ما سوی اوس تازه د طالبانو حکومت چې دی هغه بیا تېر ورځ یو بیان ورکوي. دا هم د هغوی یو تسلسل دی چې د طالبانو کوم ځواک چې دی یا طالبانو کوم آرمي چې دی جوړوي په هغوی کې مو وینو چې وخت ناوخته دوی بدلونونه راولي او پیاوړي کېږي ورسره بلې. نو پاکستان یو رقم خطر هم ځینې ویني او په وار وار د ګاونډي کوم هیوادونه چې دي یا په خاص توګه امریکا ته شکایتونه هم کوي چې دا کوم خطر دی ځینې ویني. خو د طالبانو له لوري دا بیان ورباندې راغلی و چې دا دوی د ځان د امنیت لپاره ساتي یا د ځان د امنیت لپاره دا کم وسلوال چې دی یا کم فوج چې دی هغه جوړوي. په دې کې بل چاته کم خطر نسته ورباندې. دوی د بل ملک په بل ساده ټکو باندې دوی پر بل ملک باندې د حملې کم اراده نه لري. دلته بیا هغه خبر مخته راځي کله چې طالبان راتلو او دا ویل چې دوی به اسلامي نظام راولي. خو اوس د دې کوم اسلامي نظام چې دی پر دوی باندې دا نیوکه کېږي د خپل کم د دې کم کسان چې دي هغه دا نیوکه ورباندې کوي چې اسلامي نظام تاسو په یو سرحد کې یا په یو باونډري کې را ونیوئ او بیا کوم نظام چې دی دا کوم دغه چې دی که چیرې تاسو ښه یې بولئ نو بیا تر نورو خلکو پورې یا تر نړۍ پورې کوم د دوی په وینا چې کوم شریعت دی هغه ولې د شرعي لاره باندې ولې نه رسوي لکه څنګه چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم رسولی و. او که دا هغه نظام نه وي یا شریعت نه وي نو بیا پر افغانانو باندې ولې تاسو لاګو کوئ پر هغوی ولې تپئ. نو دلته یو رقم د دوی تر مابین هم یو اختلافات شته هغه څه هم په کوچني لیول دي خو دا به دا شروعات دي دا که دغه رقم جاري وساتي او دې ته دې سوالونو ته په صحیح توګه جواب نه وویل سي نو یقینا حالات به خرابېږي او د دوی تر مابین به اختلافات مخې ته راځي او د به مستقله حل راوځي. داسې به حل نه وي چې دا د یو څه وخت لپاره خاموشه کړل سي دا سوالونه او بیا بیرته په وخت سره بیا بیرته راپورته سي. خو کم د پاکستان او د طالبانو کم اړیکې چې دي هغه خوندورې نه ښکاري او د مهاجرینو خبره مو وکړه. د مهاجرینو کوم حالات چې دي پاکستاني حکومت په وار وار دا وایي چې تر 11 مارچ پورې ACC کارډ افغان سټیزن کارډ هغه شاوخوا 8 لکه په پاکستان کې موجود دي. زیات شمېر په ښارونو کې اوسېږي. مهاجر کارډونه په بله معنا مهاجر کارډ هم ورته ویل کېږي د افغان سټیزن کارډ ته. نو د دې کوم ډیټا چې د له پاکستاني حکومت سره د پاکستاني کوم رجسټریشن کوم اداره چې د نادره په هغوی کې دا رجسټر دا کسان هر څه ریکارډ ورته معلوم ده څو کسان دي څو فامیل دی چیرې اوسېږي څه کار کوي دا ټول دغه چې دی ډیټا چې دا له هغوی سره ثبته او دوی اوس غواړي چې له 11 مارچ یعنی د روزې له ختمېدو سره سم د اختر د پیلېدو سره سم دا کوم عملیات چې دي هغه دوی شروع کړي. که چیرې دا کم کسان لاړ نه سي نو دا به زوره باندې لیږي. خو بل لوري ته کم مهاجرین چې دي افغان کم مهاجرین چې هغه دلته لسیزې تېرې کړي دي هغه څوک په امریکایانو له راتګ پس راغلي دي څوک بیا د روس له ټیم څخه پاکستان ته راغلي دي او دلته دوی اوس په زیات کشمکش کې دي. څوک ځي څوک نه ځي څوک ځي دلته تجارتونه دي دلته د دوی ځمکې دي دلته دوی ژوند تېر کړی دی او د دې ځای کوم ژبه چې ده په هغوی باندې ښه ولد دي او هلته که ځي هلته بیا دوی ته مشکلات دي. د مثال په توګه د معاشي مشکلات دي د مثال په توګه دوی کوم کاروبارونه چې دي هغه هلته څنګه وړي او له دې ما سوی د دوی کوم روزګار چې دی هلته به وي نه به
به وي او د هغه ځای کوم حکومت چې دی ورباندې باور نه لري چې هغه کال 2 کاله 3 کاله 15 کاله سته د هغه پسته بیا جنګ شروع کیږي څه حالات به وي که څه هم فعلا خو داسې حالات چې دي هغه تر دې ځای څخه یا د پاکستان څخه د افغانستان کوم حالات چې دي د امنیت په لحاظ باندې خورا ډېر سم دي خو دا کوم حالات چې دي همدا دغسې مستقله پاتې که بیا د جنګ کم لوبغاړي چې دي یا کم کلاړیان چې دي هغه بیا یاري میدان ته راغورځي او د جنګ میدان چې دی هغه یاري بیا د افغانستان یا په مجموعي توګه د خیبر پښتونخوا دا سیمه لکه څنګه چې اوس ګرځېدلې ده دا دغسې افغانستان هم ورسره ګډېږي دا کوم ګرنټي چې ده دا یو څوک نسي ورکولی